مری بم دی او یو سړی راته بیخي زباني یاد دی. یو سړی راته بیخي زبانیات دی. یو سړی راته بیخي زباني یاد دی. یو سړی د کتابونو په رقم دی. واه واه ښه ده. السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ډاکټر اقبال یم. دا غزلزار مېلمه کې را سره نن ناست دی فراق اپرېدی چې یو ډېر خوږ ژبې شاعر دی. هغوی نه به تپوسونه کوو، هغوی نه به چې کوم دی مونږ شاعري هم چې کوم دی اورو، ډېر ښه غزل لیکي. فراق خان په پروګرام غزلزار مېلمه کې چې کوم دی تاسو ته هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ستاسو هم ډېره زیاته مننه او ستاسو ټولو کتونکو ته سلامونه او احترامات وایم او ستاسو یو ځل بیا مننه چې موږ ته موقع راکړه په دې پروګرام کې او خپلو کتونکو ته او اورېدونکو ته مخامخ کړو. دا راته ووایه چې تاسو چې کوم دی ډېر وخت نه لیکل کوئ، خو موږ ته پته راخو چې کتونکو ته هم دا پته ولګي. تر دې دمه ستاسو شاعري خو کړې ده، څه کتاب نیمه چاپ کړی دی؟ ډېره مننه. بالکل لکه څنګه تاسو یادونه وکړله، شاعري خو د تېرو 25 کالو راڅخه کوو او په دومره موده کې خو تر اوسه یو کتاب چاپ شوی دی، شاعري د زمپ په نوم باندې دی، خو اوس په مارکیټ کې نشته دی او ایراف پرنټینګ پریس چاپ کړی و او بس دویم ایډیشن ته لا بیا نه ده برابره شوې. انشاءالله اراده مو شته دی چې چاپ یې کړو بخیر. نو دا لومبنی ایډیشن چې ستاسو کوم زمب یو خدای چې زمب کتونکي به هم دا و چې دا ډېر ډېر داسې خلک چې هغه شاعري سره ډېر ذوق لري، خو په پیږي نه چې زمب معنی سره زمب معنی سره ډېر ښه تپوس دې وکړو. واقعي چې داسې ده، خلک کله کله تپوسونه کوي چې یاره د دې څه معنی ده. دا اصل کې د پښتو سوچا ټکی دی، سوچا توری دی. زم زم د سترګو رب ته وایي، په اردو کې ورته جمبش وایي غالبا چې، او په انګلیش کې ورته بلینک وایي، او په پښتو لکه زمبل که نه سترګې مه زمبوه، بسې علاقو کې استعمالېږي، رپول سترګو رب ته وایي. دا زم دا د پښتو سوچا توری دی. اصل کې سخت ټکو ځکه مې دا تاسو کو کتونکي هم داسې چې ماته شي څنګه په سوشل میډیا باندې زیات تر زموږ عام خلک چې هغه نان ایجوکیټډ دي، خو شاعري خو خي د مختلفو شاعرانو شاعري هغه او ډېر زیات خو د ټیک ټاک په شکل کې د خلک ورکوي کنه. د شاعرۍ نه علاوه تاسو نثر کې سلیک میکړي یا چې اخبار وغیرہ کې؟ بالکل اخبار ته خو وحدت اخبار ته زما ډېر کلامونه راځي، مضمونونه راځي، آرټیکل یې رالیږم، دلته چاپ کېږي وحدت اخبار کې. او اوس خو مې آیین چې کوم د اردو اخبار دی هغې ته هم آرټیکل زه لیږم، یو دوه آرټیکل په آیین اخبار کې هم چاپ شوي دي. نور کتابونو ته سریزې شولې، دا ډېرې زیاتې ډېرو کتابونو ته مې لیکلي دي. که داسې درته ووایم چې 15 کتابونو پورې ما کتابونو ته مضامین لیکلي وي. نثر هم لیکم او شاعري مور سره کوو، خو اوس مې زیاته توجه نثر طرف ته ده. ډېر ښه. اصل کې دا یو سوال هم اوچتېږي چې بلکې دا ډېر خبره وه، هغه بر صاحب یو خبره کړې شاعري بوج ده، اگر چې بوج نه ده په خیال ښه شاعري اوس هم چې کوم دی خلک خوښوي چې یو میسج پکې یو پیغام پکې وي. او ستاسو شاعري خو ما کتلې ده، پوره کتاب مې کتلی کې یو میسج دی، یو پیغام دی پکې. او بله خبره داسې چې دا هم ډېر زه خوشحاله شوم چې تاسو دا کتاب ختم دی، یعنې کتاب اخیستونکي ډېر زیات کم دي او خاص کر د موبایل چې کوم دی، بلکې پښتو نه چې د اردو کتاب هم څوک ډېر نه لي. دا تاسو څومره تعداد کې چاپ شوي دا ختم شو؟ دا ما 500 تعداد کې چاپ کړی و، خو دا ډېر پخوا ختم شوی دی. چې رښتیا خبره دا وي که نه، ډېر مخکې ختم شوی دی، تقریبا 2022 کې به ختم شوی و. خو بس اوس خو کاغذونه هم ډېر زیات ګران شو، کتاب دوباره چاپ کول او بیا د هغې داسې وي چې ځینې کتابونه په ډالو کې لاړ شي که نه، نو د شاعر سره چې کومه اساسه وي، کومه جمع پونجي وي، هغې په دې کې لاړه شي، نو بیا هغه نه توانېږي چې دویم ځل یا درېیم ځل چاپ کړي. نور کتاب ختم دی او اراده م انشاءالله شته چې دویم ایډیشن یې اخري چاپ کړو. نو اراده مو دا ښه مضبوطه ده، خو بس صرف دومره ده چې وس ته به ګورو. او اصل کاغذ ډېر ګران دی. بل دا چې زه د کتونکو به داسې یو میسج تاسو ورکوئ، خاص کر د کتاب په حوالې سره که نه، چېرې شاعر دی د بچو د خولې نه نړۍ راوباسي، هغه که مطلب چې په ښه روزګار دی که په سرکاري روزګار باندې، خو بیا هم لکه نن سبا ګران وخت دی، سخت وخت دی، کاغذ هم ګران دی. ما داسې اوري چې کوم هغه بوټانو کې به کوم کاغذ خو په هغې خلک کتاب چاپ کوي، یعنې دونه مطلب چې کاغذ ګران شو که نه. نو اوس دې خلکو ته څه داسې میسج تاسو ورکوئ چې یاره کتاب آیا په ډالو کې مو ورکړو که نه، د کتاب خلک والي څه داسې پیغام؟ یاره کتاب چې کوم کتاب چې په ډالۍ کې میلاو شي هغه څوک د سره ګوري هم نه، داسې په شو کې هم نه ګوري، خو چې په کوم کتاب باندې پیسې لاړې شي هغه خامخا خلک ګوري هم. بیا داسې هم وي چې ځنه داسې وزداره خلک وي چې
هغوی په خپله شاعري نه کوي خو شاعري خوښوي نو هغوی ته هم زموږ یو داسې پیغام غوندې دی چې دا داسې شاعران د سپونسر شي چې هغه واقعي چې د هغه په شاعري کې څه وي د معاشرې دپاره د ټولنې دپاره او څه زور پکې وي نو پکار ده چې دا شاعران هغه خلک سپونسر کړي او بیا چې کوم کتاب چاپ شي د شاعر نو بیا چې کوم لوستونکي دي یا د شعر مینوال دي نو پکار نه ده چې هغې نه د ډالۍ تمه وساتي ولې چې یو خو هغه شاعري له خپل دومره موده 10 کاله 20 کاله موده هم ورکړې وي ځواني هم ورکړې عمر یې هم ورکړې وي د بچو نه هغه د پیسو سره د بچو نه او د خپلې ښځې نه د کور والا نه هغې نه هغه وخت راشو کولی او شعر و شاعري له یې ورکړې وي نو پیسې هم ورسره ضایع شي مطلب لاړې شي او وخت ورسره هم خراب شي او په هغې کې چې بیا مونږ کتابونه یا شاعران ملګري مونږ ته تمې ساتو چې یاره مونږ ته ډالۍ میلاو شي نو زه وایم چې دا ښه ساین نه دی ښه نشان نه دی او دا خبر داسې چې نن په ریډیو کې پروګرام و نو شیخ صادق چې کوم دی په پروګرام کې او وجید نور غالبا ډېر ښه رایټر دی هغه هم دا خبره کوله چې یاره وایي اسرار د تورو چې کوم دی یو ډېر لوی نوم دی وایي هغه ته یو چا وی چې یاره ما یو کتاب راکړې ډېر زیات یې تنګ کړی د هغه کتاب ورکړی چې کتاب ول ورکړی دی نو بیا ته یو 3 میاشتې پس تپوس کړی چې هلکه فلانکي کتاب دی وکتو نو هغه ته چې یاره کتاب مې وکتو لالا ډېر زیات یو غزل مې ډېر زیات مې پکې خوښ بیا ګورم ته دا پوښتنه کوي چې غزل لته یاد دی کوم غزل لیک ذاتو وایه نو او ته چیرې لالا غزل خو ته یاد نه خو غزل ډیر زیات ښه غزل وزي ما ډیر زیات وخت نو اسرار جواب ورکړو چې لکه دله ما احادیث کتاب ورکړي نو مطلب دا چې ډیر د افسوس خبره ده چې هغه کتاب کولو کړم نه کنه نو دا هم یو دغه چې زمونږ د سونه ټولنې چې کوم دی په دې پښتنه سیمه کې کار کوي دا د بي ټولنې دي زما په خیال زما ته خواسته چې یو شاعر ادیب کتاب چاپ کینو زما کې یو ټولنه تلس کتابونه پنیمه بایموالي نو دې سره بدای چې شاعر به ډیسکریج نشي هغه ټمټه خو غسوال نه پیدا کنه خو دونه به دې به ډیسکریج نشي او دې بل کتاب ته چمتو ولاړی نو دغه دا خانه غپ لګو ان شاء الله خو کتون کې به پدې تم باندې مې چې غزل مزل کوم راته وینو راشي خوندور شان غزل صحیح ده جی ان شاء الله کوشش کوم خدای دې وکړي چې تاسو دا اوریدونکو او کتونکو خوشي دا غزل مطلب ده چې د کوټې په دیوال ستا تصویر رسم دی د کوټې په دیوال ستا تصویر رسم دی د کوټې په دیوال ستا تصویر رسم دی او تنهایی مې به ختم ده قسم دی واه واه ډېر مننه او خزا شرط شو کچا 2 ورځې برداشت کړي خزا شرط شو کچا 2 ورځې برداشت کړي او دا خو زه په خپله ښیم چې زغمم دی واه واه ډېر مننه او د کتاب نه مې په اوښکو تورې یوړل د کتاب نه مې په اوښکو تورې یوړل او په هر توري کې د ستا یاد مجسم دی ډېر ښه ډېر مننه او ژبې زه به ستا د لاسه په دار کېږم ژبې زه به ستا د لاسه په دار کېږم ژبې زه به ستا د لاسه په دار کېږم او ډېر رښتیا غږېږم رېبم دی واه واه ډېر ډېره مننه ژبې زه به ستا د لاسه په دار کېږم ډېر رښتیا غږېږم رېبم دی او یو سړی راته بیخي زباني یاد دی یو سړی راته بیخي زباني یاد دی یو سړی راته بیخي زباني یاد دی یو سړی د کتابونو پر رقم دی واه واه ډېر دا یو ځل به وایا ډېره مننه یو سړی راته بیخي زباني یاد دی یو سړی د کتابونو پر رقم دی او مقطع ده چې د شعرونو نه د زار شمه پیراکه د شعرونو نه د زار شمه پیراکه او څومره ښه شعرونه لیکي ته منم دی ډېر ښه ډېر بل غزل مینوالو ته ډالۍ دی چې اول راوله بدلون په خپل مزاج کې اول راوله بدلون په خپل مزاج کې او تغیر خو بیا ممکن دی په سماج کې ډېر اول راوله بدلون په خپل مزاج کې او تغیر خو بیا ممکن دی په سماج کې او ما نکاح د کتابونو سره کړی واه واه ما نکاح د کتابونو سره کړی او ما اخیستي کتابونه دي په داج کې واه واه ډېر ښکلی مننه ما نکاح د کتابونو سره کړی ما اخیستي کتابونه دي په داج کې او نیت چې بل لره خراب کړي څه به وکړي نیت چې بل لره خراب کړي څه به وکړي هیڅ کمې به حیران وړي په اناج کې ډېر مننه او په ماړه خېټه فارسي ویل کېږي په ماړه خېټه فارسي ویل کېږي او ښه شعرونه ښه تخلیق په احتیاج کې ډېر احتیاج محتاج ته وایي نه په ماړه خېټه فارسي ویل کېږي او ښه شعرونه ښه تخلیق په احتیاج کې او اخري شعر د چې څومره فیض چې د فراق د شعر نه اخلي څومره فیض چې د فراق د شعر نه اخلي او دومره ګټه به ونکړي په فکراج کې ډېر لکه نن سبا خو ډېر زیات سخت وخت دی که نه او تعلیم هم تاسو ماسټر کړی قسم کړی ماسټر هم کړی دی انشاءالله
ماستر مې کړی دی او مخکې مې ان شاء الله خبره روانه ده فیل سیستم او سروزګار مزګار دی هغه سرکاري یا پرایویټ وظیفه مزید شته او الحمدلله سرکاري سکول کې استاد ما پرایمري پی ایس ایس ټي استاد ما او بس دا روزګار پیا روانه ده ان شاء الله د ژوند ملګرو دا وخت چې کوم دی دا پروګرام وخت سر ترسي او موږ د خپل ملما فراق افریدي ډیر زیات شکریا ادا کوو چې موږ له قیمتي وخت راکو فراق خانه ستا یو جهان مننه چې په غزلزار مرمه کې د ارم ټي وی لچ کوم دی دونه قیمتي وخت ورکو خوشاله وباده سي ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو هم ډیر مننه چې موږ له تاسو خپل د قیمتي وخت نه وخت راوېستو موږ له وخت راکړو او تاسو د کتونکو د ارم ټي وی د ټولو کتونکو ډیر زیات مننه الله دې وکړي چې دوی ټول روغ جوړ خوشاله وي او ډیر زیات مننه